په لغمان کې د هیواد له بیلابیلو پوهنتونونو څخه د فارغو شویو زده کړیالانو د فراغت جشن جوړ شو. د ولایت مقام د رالیږل شوي خبرپاڼې پر اساس نن په لغمان ولایت کې د هیواد له بیلابیلو پوهنتونونو څخه د دغه ولایت د شاوخوا 220 تنو ځوانانو د فراغت په ویاړ د علمي خوښۍ جشن جوړ شو چې په فارغو محصلینو سربیره پکې د لغمان والي عبدالجبار نعیمي، د منازعاتو د حل په برخه کې د ولسمشر صلاحکار مولوي قمرالدین شینواري، د 200 سیلاب قل اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری، د کونړ لغمان او ننګرهار پوهنتونونو مشرتابه او استادانو، د سوداګرۍ وزارت پخواني مرستیال متصل کومکی، د فارغو محصلینو د کورنۍ استادو، دولتي چارواکو، د ولایتي شورا استادو، د شرکتونو او مؤسساتو مسؤلینو او ګڼ شمېر نورو مخورو پکې ګډون درلود. په جوړ شویو مراسمو کې د لغمان او کونړ پوهنتونونو رئیسانو، د ولایتي شورا منشي، د محصلینو د والدینو په استازي حاجي تورجان، د سوري د ولایتي کمیټې مشر مولوي سید الرحمن، د سوداګرۍ وزارت پخواني مرستیال او د 200 سیلاب قل اردو قمندان په خپلوار سره پر دې خوښي څرګنده کړه چې د لغمان ولایت 220 تنه ځوانان چې د بیلابیلو پوهنتونونو څخه فارغ شوي او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي. دوی د علمي خوښۍ دغه جشن اوسني او راتلونکي نسل ته د هیلو او پیغام استولو یو ښه فرصت یاد کړل او د فارغو محصلینو غوښتل چې د هیواد په جوړونه، آبادۍ، امن او سوله کې د فکر او قلم په قوت سره خپل ولس ته د خدمت جوګه شي. تاسو به د افغانستان د آبادۍ، په افغانستان کې د صلح راتګ او په افغانستان کې د واحد نظام د استحکام پلوي اوسئ. ځکه د عالي تحصیلاتو وزارت په قوانینو کې تشدد نشته، هیڅ نوع تعصب نشته، که دا جبهې وي، که دا سمتي وي او که دا تنظیمي او نور ونکړل. تاسو به د یو واقعي شخصیتونو په حیث باندې په دې ګرځېدلې جامعه کې تبارز کوئ او خپل ګرځېدلي ولس ته به د واقعي خدمت مصدر ګرځئ. که مو د وطن ته د سولې حقیقي پګړۍ ورته سر کړه، بیا مو تحصیل هم ګټور ده، بیا مو پرمختګ هم ګټور ده، نظام او نظام خبرې خلاصون وروڼو تاسو نه تهدیدونه او ګواښونه چې ګورئ چې موږ به تاسې تهدیدوي، دا ټول د سولې د نه موجودیت له وجې نه راغلي. که د وطن ته سوله راغله، بیا به دا سلګونه ځوانان په چوکو په سړکه پیلېږي کې دا به د وطن ته کار کوي. بیا به سلګونه ځوانان د یو بل په مقابله کې نه ولاړ چې نور تهدید کړي، هغه به د دې لپاره ولاړ چې دا څنګه بل چا ته کار وکړو، څنګه مې بل چا ته خیر ورسېږي، څنګه د بل چا په خدمت کې ورسېږي. نو ځوانان الله تعالی زموږ اساس په وطن سوله راولي، عدالت امن راولي، الله تعالی د دا ګواښونو تهدیدونه زموږ له جامې پورته کړي. ورپسې د کونړ، خوست او پکتیا پوهنتونونو د فارغ شویو زده کړیالانو په اساسي د هغوی ټاکلي شویو نمایندګانو په خپلو خبرو کې د دولت څخه د مننې ترڅنګ د نظام په ملاتړ د ځوانانو هڅونې، له نشي توکو څخه د ځوانانو په ساتنې، د جنگ او جګړو په بدو پیلو خبرې وکړي او په ځوانانو یې غږ وکړ چې د قلم او پوهې له لارې د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي، نه د ټوپک، د شپېلۍ او ظلم له لارې. یادو استازو د لغمان والي له دغه نوښت څخه د مننې ترڅنګ د هیواد په سیاسیونو غږ وکړ چې د یو موټي آباد او پرمختللي افغانستان لپاره د اوسني نظام ملا ور وتړي او د قومي، ژبنیو، سمتي، نژادي او نورو توپیري چلندونو څخه لاس واخلي. ورپسې د منازعاتو د حل په برخه کې د ولسمشر صلاحکار مولوي قمرالدین شینواري بیا د فارغو زده کړیالانو کورنۍ ته د مبارکۍ ترڅنګ په خپله وینا کې فارغانو ته سپارښتنه وکړه چې د خپلو زده کړو له امله نور هم پراخه کړي او د یو باثباته او په ټولو علمي معیارونو د یو برابر افغانستان لپاره هڅې وکړي. ډېر خوشحاله یم چې په داسې یو ویاړمن مجلس او غونډه کې چې زموږ تان ځوانان د تحصیل په ډګر کې دویم پړاو بشپړ کړی دی. بکالوریا یې لومړی پړاو او د لیسانس دوره یې دویم پړاو. د دویم پړاو مبارکي نیغ په نیغه لومړی تاسو ته، بیا یې درنو کورنیو ته او ورپسې خپلو خپلوانو ته او بیا یې ټول افغانستان ته مبارکي وایم. لومړی سپارښتنه به زما دا وي
چې ستاسو دپاره د ژوند ډېر اوږده پړاوونه په مخ کې دي او د لیسانس په دورې باندې هېڅ کله پسه نه وکړئ. ولو تاسو ته په دولتي اداراتو کې د کار چانسونه او فرصتونه مهیا شي. درنو فارغینو، دا د شکر ځای دی په اوسني نظام کې ستاسو ولسمشر جلال المآب محمد اشرف غني ځوانانو ته ځانګړې پاملرنه او توجه یې اړولې ده. تاسو نظام وګورئ، د نظام ادارات وګورئ، اکثریت اداراتو لوړو پوستونو ته زموږ ځوانان توظیف شوي او ګمارل شوي. ستاسو مسؤلیت او رسالت ډېر لوړ او ستر دی. تاسو هر یو ځان ته ساده مه ګورئ. ستاسو د هر یو ارزښت او قیمت په هېواد کې ډېر لوړ او ستر دی. ټول هېوادونه د نړۍ په کچه دا د دوی هغه په علم سمبال ځوانان د پرمختګ او د سوکالۍ هغه لوړ معراج ته رسوي. هغه به تاسو یاست چې افغانستان به د موجوده حالت نه د ثبات او سوکالۍ ساحل ته وباسي. ښاغلي شینواري د هېواد روانو حالاتو ته په کتو پر ټولو سیاسیونو غږ وکړ چې له ناندریو او کشمکشونو تیر شي او د یو آرام او سوکاله افغانستان لپاره د نظام ملا ور وتړي. نوموړي په هېواد کې د ثبات په خاطر د ولسمشر دغه حکم چې د غیر مسؤلو وسلوالو د بې وسلې کولو او دغه راز د ناقانونه وسلو او د نظامي تجهیزاتو د مخنیوي په برخه کې صادر کړی د ولسونو پراخ ملاتړ وستایي او په خلکو یې غږ وکړ چې په دغه لاره کې د جلال المآب ولسمشر د نافذ شوي حکم د ښه تطبیق په برخه کې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو سره پوره همکاري وکړي. زما درنو مشرانو، یوه موضوع چې ستاسو غوږونو ته یې رسوو او د همدغې فرصت نه په ګټه و استفاده د جلال المآب ولسمشر په هدایت باندې زه یوه میاشت مخکې ننګرهار د عمومي ارزونې دپاره راغلم. ما په ننګرهار ولایت کې د خپلو ټولو قومي مشرانو، علمای کرامو، ځوانانو د ټولو اقشارو او طبقو سره ځانګړې ناستې وکړلې. د ستونزو په هکله د دوی لومړنۍ سپارښتنه د ولسونو او د قومونو دا وه چې موږ د زورواکو نه، موږ د مافیایي کړیو نه په تنګ شوي. زورواکي ده او ټوپک سالاري ده، ولسونو ته یې اذیت و آزار و تکلیف رسولی دی. دا ځل د جلال المآب ولسمشر په هدایت د زون په سطحه دنده راته وسپارلی شوه تر څو د ختیځو ولایتونو په کچه، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان په کچه باید دغسې افراد تشخیص شي. د دولت، نظام، قانون، د ولس غوښتنه باید دوی ته ورسیږي. زه مخکې ځل لغمان ته راغلم، ما ته الحمدلله د لغمان نه دا پیغام د والي صاحب نه، د امنیې قمندان او د امنیت د رئیس صاحب او لیوا د قمندان د خوا نه دا پیغام راورسېد چې الحمدلله په لغمان کې موږ داسې ستونزه نه لرو. نو زما غږ او پیغام په تاسو دا دی چې موږ په خپل ملک کې ثبات غواړو. توپک د خپل ځای دپاره ضرورت دی، اما زموږ دپاره ګاڼه هغه څه ده چې تاسو الحمدلله ترلاسه کړي، چې هغه علم دی. موږ به د قلم په ګاڼه باندې ځان سنبالوو، موږ به د علم په ګاڼه باندې ځان سنبالوو او موږ به خپل هېوادوالو ته د
د دې تعهد سپارلو ژمنه به کوو چې موږ به انشاءالله د الله په مرسته په خپل یووالي و اتفاق په خپل علم او پوهه او قلم دا هیواد آبادوو او د پرمختللو هیوادونو په قطار کې دی. وروسته لغمان والي عبدالجبار نعیمي ولسونو ته د دې ستر علمي پرمختګ او لاسته راوړنې مبارکي ورکړه او د هېواد په کچه د بېلابېلو پوهنتونونو څخه د لغمان ولایت د ځوانانو فراغت یې ولس ته د خوښۍ یو نوی زیری وبله. ټولو هغه محصلینو ته او د دې کورنۍ ته مبارکي وایم کوم چې د فراغت سند ترلاسه کړی او کوم چې هم په کونړ په خوست او پکتیا پوهنتونونو کې زده کړې کړي زحمتونه یې ایستلي شپه او ورځ پر ځان یې ورکړی او نن یې خپل هغه د وطن جوړولو لپاره ځان چمتو کړی. لغمان والي د ټولو هغو کورنیو درناوی وکړ چې د خپلې خاورې ولس لپاره خپل اولادونه روزي او هغه کورنۍ یې بدمرغه وبلل چې اولادونه یې ټوپک اخیستی د خپل نظام او ولس پر ضد جګړه کوي. د دغه محصلینو پلرونو او کورنیو ته مبارکي وایم او واقعا دوی ته قهرمانان خطاب کوم ځکه چې په دې جامه کې هغسې پلرونو او کورنۍ هم ته چاودېدلې وطن ویجاړوي وطن خرابوي ورانکاري کوي د بېګناه خلکو وینې تویوي او بالاخره کورونو ته غمونه وړي. ستاسو پلرونه ستاسو کورنۍ قهرمانان دي. تاسو وهڅوله چې په راتلونکي کې په کلي کې په کورونو کې رڼاوې ولري. تاسو یې وهڅوله چې په راتلونکي کې په دې هېواد په مختلفو ساحو کې په مختلفو ادارو کې په مختلفو برخو کې تاسو خدمت وکړئ. پس هغه کورنۍ چې کوم د کورنۍ غړي وطن ورانوي جنګ کوي د بل د خوشحالۍ لپاره خپل وطن ورانوي هغوی ته خجالت پکار دی. د هغوی ته پکار دا دی چې نن خپل اولادونو لاسونه څخه ټوپک راوباسي. تاسو ولې قلم په لاس ورکړئ کتاب په لاس ورکړئ تر څو په افغانستان کې دغه ناوړې جګړه بنده شي. نوموړي ځوانانو ته زیری ورکړ چې د لغمان ولایت په عامه او خصوصي سکتور کې به ورته د کار زمینې برابرې کړي. دولتي ادارو خصوصي سکتور او مؤسساتو ته یې لارښوونه وکړه چې هغه ځوانان جذب کړي چې مهارتونه او ښې وړتیاوې لري. هغه وړ تکړه پیاوړي ځوانان هم په دولتي ادارو کې شتون امکانات وي او هم هغه څوک چې دلته خصوصي پانګوال وي او دلته شرکتونه لري هغوی هم په همدې لاره کې دلته مرسته وکوي او تاسو ته زمینه د کار برابروي. په لغمان کې په تېر 2 کالو کې تقریبا شاوخوا 1100 ځوانان ته دلته فرصت ته کار وکړي او په دولتي ادارو کې کار کوي. دا واقعا غټ ارقام دي او زه خوشحاله یم چې په هغوی کې ځینې ځوانان یې ډېر تکړه ډېر زیات زحمتکش دي او ځینې ځوانانو ته مې همیش سپارښتنه کړې چې د خپل ظرفیت لوړولو لپاره لا هم کار وکړي. لغمان والي په دې خوښۍ کې ځان شریک یاد کړ او له ولس هیله وکړه چې د دولت سره خپله همکاري نور هم زیاته کړي تر څو دغه ولایت هره ورځ د خوښۍ او پرمختګ جشنونه ولري. نوموړي د دې یادونه هم وکړه چې لغمان ولایت د هېواد په کچه د پوهې او قلم داسې مرکز دی چې ملي او پیژندل شوي علمي کادرونه لري چې اوس مهال د هېواد په لوړو پوستونو کې د خاورې او ولس ته خدمت کوي. د مراسمو په پای کې پر محصلینو برابر شوې ډالۍ وویشل شوې چې په خوښیو سره بدرګه شوې.